د موږ دغه په نامه مسلمان دغه د سپو پریمنځونکي د کلیسا مزدوران د سکاټ میلر زمن دغسې کفار ورته ورونه وایي. ای مخکې مې هم درته ویلي بیا هم درته وایم د مارې د الله په ذات قسم وي د دې قرآن په رب مې دی قسم وي دغه خلقو ته د باړه چنار شی وته سي هر چا مسلمان وویل یا الله په ذات قسم سي دا کافر ده کافر ده کافر ده. نعره تکبیر. الله اکبر ولله الحمد. سي هر چا د باړه چنار شی وته مسلمان وویل دوی خو دی کافر د سي چا ورته مسلمان وویل دی الله په ذات مې قسم سي هغه هم کافر ده چې هغه ته بیا بل څوک پسې مسلمان وایي د الله په ذات قسم هغه هم پسې کافر ده. که لمونځ کوي کافر ده که اودس کوي کافر ده که کلمه وایي کافر ده که هر څه کوي دا کافر ده دا خبیث. الله بېشکه کاري صاحب ته خو مسلمان نه چې څوک مسلمان وته زه خو دا په خپله سوچ لرم چې څوک دې ته انسان نه وایي نو دا د انسان توهین دی ځکه چې دا به انسان نه وي. تاسې لږ فکر په دې کې وکړئ لږ فکر تاسې وګورئ د الله په پیغمبر باندې دلته ډیر بې ناموسان ما ته لیکي وایي تا ولې دا جواب ورکړل تا ولې دا تیزه خبره ورته وکړله. اوس دغه منافقین ورته وایم د ټرمپ امتیان ورته وایم تاسې چې کله خبرې اورئ هغه د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها ډایرکټ توهین وکړل. ګوري موږ بلې خواته نه یو تللي فقط پوښتنه مې ځینې وکړه له ما سره ملګري هم ناست دي پوښتنه مې ځینې وکړه چې د خپل د تا د مهدي دولسم ملا ده که ملا نه ده وداسې عمرجانه که نه و قاري صاحب داري کې د عائشه رضی الله عنها توهین وکړه. بیا سوال وکړه عمر رضی الله عنه وایي دی خبیث ودې تا په مور باندې ټرمپ در سپور کړم د تا په هغه د نرګس باندې پسې در سپور کړم د تا په هغه 12.5 کاله چې مهدي مورک ته په هغې پسې در سپور کړم د تا دا د خمیني او د خامنه‌ای ښځې ټولې راولم او دغه ټرمپ ته برابرې کړم په تا باندې دغه کفارو عزت ګران ده او په ما د خپل پیغمبر حبیب صلی الله علیه وسلم عزت نه ده ګران. ته به د ما پیغمبر ته راځې د ما د پیغمبر کور ته به ورننوځې د ما د پیغمبر عزت ته به ورننوځې پروا نه کوي او تاسې له سلو نه پیدا سوی زه به بیا د تا کر نه نو د تا کر سل در ننوځي نو که یو زه در ننوتم څه به وسي بالکل قاري څو ورننوځي عمر جان څو ورننوځي 500 ورننوځي قاري صاحب در ننوځي یا 85 ور باندې اخلي یا سلګون ور باندې اخلي 25 منټ 20 منټ 30 منټ نو که یو دغه د ما ابابیل جان درغلل یو مې در ولېږل نو اسمان رالویږي هی د بې شرفه زمانو دغه دلته سې ناستې دا د بې شرفه زمانو دا د افغانستان بیرغ سې لګولی وي اکثریت دا د بې شرفه زمن دی په خدای قسم دا تښتېدلي شرمېدلي دا مجوسیان اوس خو دلته راسي د افغانستان اوس خو دونه رسوا سوي شرمنده سوي دي د افغانستان بیرغ ولګي د افغانستان بیرغ په نامه باندې دلته راځي هی د کلیسا سپو پریمنځونکو ښه نه دا بیا بس وي دی بل وخت بیا لاړ شي بیا د چیرې دی رسول الله د صحابه او د امهات المؤمنین او توهین او سپکاوی وکړي یا به زه له تا سره ګورم دا کس څوک ده مهرباني وکړي خامار کوچی مهرباني مایک مخلاص کړي قاری صاحب ډېرې ښې خبرې د ورته وکړې دا مرتدي دي دا بې غیرته خلک دي دا له هندوانو نه هم بدتر دي د هندوانو د بلا پې وګرځېږي د دنیا د هر کافر دی په دې کفارو بلا وګرځېږي دا شیعه کافر ده څوک یې نه مني هغه هم کافر ده دا غیر مذهبي خلک دي دلته یې مه راوله دلته ماشاءالله ته خو مبارکه ګیله لرې او دغه مننه چې دومره پوسې دا نور خلک پوسې مننه قربان اللهم ما بابا عبدالرحمن صاحب هلته تیار ورته کېنولی داسې مفته خبره هم نه ده چې ته دا کابل کې ته دې دا ځای وښیې خو نه یې دومره د ملعون زمن دی یا په اروپا کې ناسو یا په عربي هیوادونو کې ناسو بیا یې بیرغ دی یو ځای د بل ځای لګولی وي دا زه پیدا کوم انشاءالله دا که زه پیدا کوم دا که په هر عربي هیواد کې دا زه پیدا کوم انشاءالله هسې لږ صبر وکړئ انشاءالله قاري صاحب سم په ګوته راغلی خدای دې چې وشرموله تذکره کې نوم راغلی قاري صاحب الحمدلله ته لږ صبر وکړه
ته لږ صبر وکړه دا به که خدای کې ویل که د رب رضا وه ډېر زر پیدا کېږي. عبدالخبیر مهرباني. السلام علیکم قاری صاحب محترم خاص صحتم ښه دی؟ وعلیکم السلام. الله په عمر برکت که او د کوم منافق انسان چې راجګ شوی او د صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام د بیبي بېعزتي وکړه او د هغه سپکاوی وکړي، الله دې د دې مبارک شپو په برکت باندې د دې ورځې نه تیروي. الله دې د دوی په کورونو کې غم پیدا کړي چې څوک د صحابه کرامو او څوک د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو سپکاوی کوي، الله دې نیست و نابود کړي. آمین. لکه څه رقم چې فرعون نیست و نابود کړي، الله دې د دوی خاندان نیست و نابود کړي. د په خاندان باندې زه سپي سړي انسانان پې ور واچوم، زه پې خپل ځان ور واچوم. مونږ جواب ورکړو عبدالخبیر صاحب. زه خپل ټول دا جرمني کې چې څومره مسلمانان اوسېږي را سره زه پې دوی واچوم، دا انډیوالان مې پې واچوم، د دوی په هغه خاندان باندې عبدالخبیر صاحب بس ده، مونږ هغه جواب ورکړو. الله مل څه احساسات نه به کار نه اخلو. بیا دلته د دین دښمنان دي، منافقین دي، دا ټول باس ګورئ بیا نه رااخلي، هغه 2-3 کنځاوې رااخلي د هغې نه بیا ویډیوګانې جوړوي. نه 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 خدای دې وکړي چې یوه خبره راواخلي. د الله په ذات قسم عمر جانه دا یاد وساتئ چې ځانونه ورسره 2 ځایه کړي د ما دې د الله په ذات قسم یې کوي بیا هم پسې پرېږدمه. الله اکبر. دې کې هېڅ شک نشته. دا خدای دې وکړي چې څه او دې اوس په دې میډیا کې دا بعضې ملحدین د دې موږ تښتېدلي شرمېدلي ذلیله په پاسپورټ ایمان خرڅونکي په ګرین کارټ ایمان خرڅونکي دغه په کلیسا په دروازه کې سپي پرېمینځونکي دا یې مو له ځانو سره ملګري په والله العظیم چې ټرمپ و نتنیاهو مو په دې سټ کې در سره کښېني د الله په ذات قسم چې بیا مو پرېنږدم. بس الله دې په عمر برکت که زمری انسان دی، الله دې همداسې همیش همداسې ژوندی لره، الله دې په عمر برکت که، الله دې په انډیوالانو برکت که او د داسې سپکو خلکو سره د الله هم دغسې پوه شي، همدغسې سپک خلک همدغسې سپک کي انشاءالله. په الله هم سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای په امان. او بیا ما خو ډېره بده خبره عمر جان نه درته کړې، ما نتنیاهو ټرمپ دې پې در سپور کړم نه دوی خو به دې خوشحاله کېږي چې په خپل ناموس خوشحاله کېږي قاري صاحب، خوشحاله کېږي دا د دوی هغه دغه خبره ده نه د خوشحالي خبره یې صفت یې ده. دا خو دوی چې څوک ډېرې پیسې د ورځې وګټي په خورو په لورو په مور باندې ډېر کسان سواره سي د افتخار ورباندې کوي. نو ما غریب خو ورته وایم هغه دې په مور درس ورکړم هغه دې په خور درس ورکړم تقسیم میم کړل ورسره چې بیا یې جنجال ورباندې رانسي نه. بالکل. راځي ښه د یونایټډ صاحب ډېر زړه درد کړی دی چې دی یو دی لکه چې پاتې شه ورته پرېږدي. نه دا خو داسې خبره ده چې دا یو ورځې به معلیش 2 ورځې به معلیش د پیغمبر علیه الصلاة وسلام توهین کوه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه و توهین کوه، موږ به تا ته تر قیامته پورې جار و جو وایو. یا چې څوک د طرفداره دی په هغه باندې دغه پوتین پسې ورخوشی کړم چې د دوی ورور راواخلم.